د ښه چاپیریال په موخه هر کال د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او کابل ښاروالۍ په ګډو هڅو په کابل سربیره په ټولو ولایتونو کې په میلیونونو نیالګي کینول کیږي، خو د دې نیالګیو بیا هغسې ساتنه نه کیږي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس شاه زمان میوندي وایي دلته مهمه ده چې ساتلو ته او بکولو ته هم توجه وشي، نور نیالګي هم کښېنول شي او په مجموع کې د ساتلو او بکولو موضوع ډیره مهمه ده. د رئیس صاحب جمهور حکم چې په روز اشکال صادر شوی دی په هغه کې د حفظ او مراقباتو د ساتلو موضوع ته ډیره خاصه توجه شوی ده او اوس موږ خوشبختانه د پروس اشکال رئیس زموږ ټول ارقام راڅسته، زموږ معلومات سته چې څونه برنامه مثلا پروس اشکال ونیول سولې. دا نیالګي ډیری په هغو سیمو کې له منځه ځي او یا یې هم ښه ساتنه نه کیږي چې یا خو هلته اصلا اوبه نه ورسیږي او یا هم د نیالګیو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی. په دې اړه د کابل ښار د 5مې ناحیې رئیس اسدالله زمری وایي ښاروالۍ د کابل د 2 کالونو را په دې خوا پلان دا نیولی چې په هغه ځای کې چې د نیالګي ساتنه کیږي او هغې ته اوبه ورسیږي هغه هلته خپل نیالګي کینوي. د کابل ښاروالۍ مرستیالې مهتاب رحیمي په خبره د ښه ژوند او ښې هوا په موخه موږ باید نیالګي کینوو، خو له دې نیالګیو باید خلک ساتنه وکړي. هغه وایي لطفاً در حفظ و مراقبت نهال‌هایی که قرض میشه، بوته‌هایی که در گلدان‌ها و ساحات مختلف از طرف ښاروالۍ کابل و از طرف محیط زیست و تمام همکارای ماده‌ای زمین قرض میشه، لطفاً تلاش کنید و در حفظ و مراقبت اونها سهم بگیرید. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي بیا وایي کابل ښاروالۍ او د چاپیریال ساتنې ملي اداره هر کال په میلیونونو نیالګي کینوي، خو له بدمرغه د حکومت او خلکو د نه پاملرنې له امله دا نیالګي ډېر ژر له منځه ځي. له هیوادوالو نه مې دا تقاضا ده چې هر ځای کې شنه بوټي شنه ونې باید مکمل ورته متوجه سي، خپل چاپیریال ته حتی باید دوی ونه کینی، نه چې ونې ماتې کړي، ونې وشکوي. ونه زخت زیاد دونه مفید ده که به حد و به اندازه است دوی په ګټه باندې پوسی. این اینجا در جایش دیگه درخت آوردن پس شاندن، خب مگم که درخت صحیح نشاندن یگان تا به انصاف پیدا میشه که این درخت‌ها رو از میریشه میکشه همون تا میبره. که غواړو ښه روغتیا، پاک ښار او ښه چاپیریال ولرو، هر کال باید نیالګي کینوو او له هغه په ښه ډول ساتنه وکړو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د 3 کال شعار هر افغان یو نیالګی هر کال. موږ تاسو وینئ چې 3 کال هم په هیواد کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زرهاو نیالګي کینول شول، اما له هغه مهم اړخ چې د نیالګیو پالنه او ساتنه ده دلته په زرهاو نیالګي کینول کیږي، خو د وخت په تېرېدو سره د نه پاملرنې له امله له منځه ځي. عبدالله حیدرزی، STR نیوز، کابل.